کسایی که در دولت هستن و در نظام هم هستن محترم زیر پایش ماشم میگیره بد کنه سر سبای نظام ترک کنه برو پیش امی خوارج یک جا شود در اینجا جایشان نیست. د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وايي پاکستان مستقیما په افغانستان يرغل کړی او بشپړ بې عزتۍ او ظلم سره د افغانستان خلک وژني. د حج او اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی د یو خبري کانفرنس پر مهال ویل پاکستانی دیني عالمان باید د پنجاب حکومت په افغانستان کې له لاسوهنې څخه منع کړي او د وسلوالو طالبانو له هر اړخیز ملاتړ څخه لاس واخلي. هغه زیاته کړه که پاکستان د افغانستان د اشغال خوب ویني دا خوب به رښتیا نشي او افغانان به له پنجابي اشغالګرو څخه خپل غچ او انتقام د وخت په راتلو سره اخلي. با علمای حقانی پیام ما است که حکومت پنجاب از مداخله در افغانستان منع بکنیم تا یک نفر هم زنده باشه این خاک اونها شده نمیتونه بلکه ما دعوی خاک خود داریم. افغانی که 100 سال بعد هم انتقام گرفته بود گفته بود که عجله کردیم. فکر نکنین که این اعمال زشتتان را در تاریخ صفحات فرزندان افغان ها نوشته نشود و در افغانستان قهرمانایی به وجود نیاید که این انتقام از شما بگیره. د علماو د سراسري شورا غړي مولوي سید الرحمن احساس هم یاد خبري کانفرنس کې ویل د افغانستان د حکومت وسلوال مخالفین د اسلام اصول تر پښو لاندې کوي او د اسلام له نوم څخه ناوړه استفاده کوي. هغه وايي ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه نظامی بنسټونه او دولت مقدساتو کې شمیرل کیږي ځکه د مسلمان ولس لپاره قرباني ورکوي. دا مو مملکت دی دلته مو پیدایښت سوی دلته به مو مړینه کیږي. هر هغه اسباب او وسایل چې د موږ هویت او حیثیت په د مملکت کې ثابتوي او موږ د دغه مملکت غړي اوسیدونکي بولي هغه ټول من حیث د وسایلو موږ د ځان د ساتنې او د مملکت د ساتنې لپاره په خپلو مقدساتو کې شمیرو چې په دې کې د موږ اردو د موږ پولیس د موږ امنیتي ارګانونه هغه قوي او مثبت اعظمي رول لري. یو شمیر نور دیني عالمان وايي وسلوال طالبان د امریکایانو متحدین ملګري او قراردادیان دي. دوی وايي وسلوالو طالبانو امریکایانو سره ژمنه کړې چې ورته به هیڅ ضرر نه رسوي خو هر ورځ لسګونه مسلمان میرمنې ماشومان او سړي وژني. برای طرف مقابل گپ ما این هست که جنگ جز بربادی جز خرابی چیز دیگری را به بار نمیاره. ولسوالی هایی را که شما گرفتین بیاین با امید داشته هایتون با امید دستاوردتون صلح بکنین. در غیر از او اگر به این داعیه برحق شما لبیک نگفتین یادتان باشه که مقوله مولوی عزیزالله مفلح رحمت الله علیه خوب به یادم است که در یکی از مجالس گفت اگر نظام نیاز پیدا بکنه که ما در کنار نیروهای دفاعی و امنیتی من قرار بگیریم این لباس روحانیت تبدیل به لباس نظامی میشه. د حج اوقاف وزیر محمد قاسم حلیمی پارک کې د اختر د لمانځه امام سرتیری هم وستایي او زیاته یې کړه چې دغه امام سرتیری د راکېټونو له ډزو سره په پوره زړورتیا او له کومې ستونزې پرته لمونځ له تکبیراتو سره په ښه ډول پای ته ورساوه. د اسلام مقدس دین او د افغانستان مظلوم او مجاهد ملت ته خدمت کوو.